بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. باب فضل الدعاء بظهر الغيب. دا باب د غیبانه دعا کولو په فضیلت کې دی، یعنی یو کس غیب وي تاغي د پاره په شیشه دعا کې، نو دا ډیر لوی فضیلت لري. نو په شیشه یو کس مسلمان رور ته دعا کول دا یو ښه طریقه ده، بلکې که ته غواړې رب العالمین زما دا حاجت پوره کړي، نو ته په شیشه خپل مسلمان رور ته دعا وکړه، نو الله رب العزت به ستا په حق کې قبول کی. یعنی یو شی ستا په کار دی چې یا الله دا مال راکې، بل مسلمان رور ته دعا وکړه، الله رب العزت به تا ته درکړي. نو دلته د غیر حاضری په حالت کې دعا کولو فضیلت دی په دې دا باب چې دی. ګورئ حدیث مبارک بدل توس امام نووي رحمه الله ذکر کی، هغې نه مخکې چې دی آیت د قرآن کریم قال الله تعالى، الله رب العزت فرمایلی والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله رب العزت فرمای والذین او هغه کسان چې جاءوا راغلل من بعدهم داغوین رستو یقولون وی ربنا ای رب زمونگا اغفر لنا مونږ ته مغفرتک ولإخواننا او زمونږ د ورونو د پاره الذین هغه څوک چې سبقونا زمونږ نه مخکې تیر شوي دي، یعنی زمونږ نه مخکې شوي دي بالایمان په ایمان کې. دا د صحابه کرامو او د تابعینو صفت دی چې الله رب العزت د هغو مؤمنانو تعریف کوي چې صحابه کرامو نه رستو راځي او دې دپاره به دعا کوي. یعنی مونږ ته پکار دا ده چې تیر شوو مسلمانانو صحابه کرامو تابعینو صالحینو دپاره دعا وکړو د امت د یووالي او دا د محبت نښه ده، پکار دا ده چې مونږه دعا وکړو. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وقال تعالی واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر او مغفرت غواړه لذنبك د خپل ګناهونو د پاره، وللمؤمنین او د مؤمنانو نارینو د پاره، والمؤمنات او د مؤمنانو ښځو د پاره. الله رب العزت فرمای چې د خپل ګناه د پاره مغفرت غواړه او د مؤمنانو نارینو او د مؤمنانو ښځو د پاره. په دې آیت مبارک کې الله رب العزت حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته حکم کوي چې خپل ځان د پاره استغفار وکړه، څه د پاره؟ یعنی عاجزي او د بندګي ښودلو د پاره. دویم ټولو مؤمنینو مؤمنانو دپاره استغفار وکړه، دا د امت سره محبت او د خیر خواهی دلیل دی. نو موږ ته هم پکار ده چې دعا کې یوازې د خپل ځان دپاره نه بلکې د ټول مسلمانانو دپاره موږ مغفرت طلب وکړو، مغفرت غواړو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم استغفار کولو، نو دا هغه درجات بلندېدل په دې باندې نور هم. او انبیا چې دی هغه معصومین وي، د ګناه نه پاک وي، صرف انبیا او اولیاء چې وي هغوی ګناه نه پاک نه دي. وقال تعالی اخبارا عن ابراهیم صلی الله علیه وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا ای رب زمونگا اغفر مغفرتو کلیماتا ولوالدی و زما د مور پلار تا وللمؤمنین او ټولو مؤمنانو د پارا یوم یقوم الحساب، هغه ورځ چې قایم شي الحساب حساب. حضرت ابراهیم علیه السلام دعا ده چې الله رب العزت په قرآن کې نقل کړې ده چې په دې دعا کې درې اهم خبرې دي. اول نمبر د خپل ځان د پاره دعا چې لی، دویم د مور او پلار د پاره دعا چې ولی والدی، او دریم خبره د ټولو مؤمنانو د پاره دعا چې وللمؤمنین. او دا په خاصه طریقې سره د قیامت ورځې د پاره چې یوم یقوم الحساب. دا آیت مونږ او تاسو درس راکوي چې دعا کې باید مور او پلار ټول امت مونږ یاد وساتو.
اوس حدیث پدې کې چرور ته پس یعنی پشیشا دعا کول. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظاهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. ابو درداء رضي الله عنه روایت دی هغه فرمای انه سمع چې بشک هغه اوریدلی دی رسول الله د حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه یقول چې فرمایل ما من عبد مسلم هیڅ مسلمان بنده نشتا یعنی نه دی یدعو چې دعا کوي لاخی د خپل ورو د پاره بظاهر الغیب په غیر حاضری کې یعنی هغه په غایب کې هغه په شیشه الا مگر قال الملك ملائکه وی ولک بمثل او تاتهم داسی شا. دلته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمای چې هیڅ مسلمان بنده داسې نه وي چې خپل لور د پاره په غیر حاضرې کې دعا وکړي مگر دا چې ملائکه ورته وایي چې ته هم داسې شه یعنی تا ته هم رب العالمین د داسې درکې. دا حدیث مبارک بظاهر الغیب د دعا فضیلت بیانوي. کله چې ته د بل مسلمان د پاره په هغه وخت کې دعا کوي چې هغه هلته موجود نه وي نو فورا یو ملائکه درته دعا کوي چې الله دې تا ته هم هغه څه درکړي چې ته د خپل ورور د پاره غواړي چې ودې غوښتل. نو بهرحال نو څومره چې نورو د پاره دعا کوو نو الله رب العزت هغه عمره برابر مونږ ته هم راکوي. نو ډېر لوی فضیلت حاصل دی دغه کس دپاره چې څوک د خپل ورور دپاره دعا کوي نو هغې دپاره فرښته دعا کوي چې الله دته هم ورکړي. د دې په مثل بل روایت به راشي. وعنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. دام دا امغین روایت دی دا مبارک فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کان یقول فرمایل وی چې دعوت المرء المسلم د مسلمان سړی دعا لاخی د خپل ورور د پاره بظاهر الغیب په غیر حاضر کې مستجابه قبلیږي عند راسی دا غي سر سره یعنی ملک موکل یو مقرر شوی ملائکه کلمہ دعا کله چې هغه دعا وکړي لاخیه بخیر د خپل ورور د پاره خیر قال الملك ملائکه وی آمین ای الله قبول کا ولک بمثل او تا ته هم داسې شا. ګوري دا حدیث مبارک د وړاندې حدیث تشریح کوي. مطلب دا که یو مسلمان بل مسلمان د هغې په عدم موجودګۍ کې یعنی نشتون کې دعا کوي نو داسې دعا ډیره په تیزۍ سره رب العالمین قبلی. وجه دا ده چې داسې دعا کې اخلاص ډیر زیات وي او په کم عمل کې چې څومره اخلاص زیات وي دومره الله رب العزت په دربار کې زر قبلیږي. آمین ولک بمثل. ګوره یو فرشته دی چې هغه په دې باندې مقرر شوی دا چې هغه په امین وای. نو ګورئ دا حدیث مونږ ته هم دا بیا درس راکوي د نورو مسلمانانو دپاره په پټه دعا کول ډېر لوی اجر لري ځکه چې په دې وخت کې ملایکه هم ستا دپاره دعا کوي. همدارنګې بل باب په دې کې چې دی هغه بل باب فی مسائل من الدعاء. دا باب د دعا سره متعلقه بعضی مسائلو په بیان کې دی. باب فی په مسائل یعنی سو مسائلو من الدعاء د دعانا د دعا د سو مسائلو په باره کې دا باب دی. نو ګورئ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. دلتا ابو أسامة رضي الله عنه روایت دی قال غفرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی من صنع سوک چې ور سره وشي الیه معروف ور سره کم نیکی احسان او فقال نیوی لفاعل هغه کوونکي ته جزاک الله خیر الله دې تا ته خیر جزا درکړي فقد ابلغان هغه یقینا پوره کړه فی الثناء په تعریف او ستاینه کې من صنع الیه معروف فقال لفاعل څوک چې د بل کس سره نیکی وکړي من صنع الیه معروف بیا هغه نیکي والا دغه کس په بدله کې داسې دعا وکړي الله رب العزت دې تاسو ته د دې نیکي بدله درکړي نو د هغه ته د نیکي پوره بدله ورکړه. دا حدیث مونږ ته د مننې ادب را زده کوي چې کله څوک ستا دپاره څه ښه وکړي نو یوازې مننه ویل
بسنه نه کوي چې ته مننه مهرباني نه. تر ټولو نه غوره جواب دا دی، دعا دا ده چې څه شی ووایي، چې دا وایي چې جزاک الله خیرا، الله دې تا ته د خیر جزا درکړي. ځکه چې د انسان نه زیات جزا یوازې الله رب العزت ورکولی شي، نور څوک نشي ورکولی. الله رب العزت ورکړه چې دا هغه ډېر ښه ده. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيه عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. جابر رضی الله عنه نے روایت دی، قال مبارک فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تدعوا دعا مکوي على انفسکم د خپل ځانونو په ضد، او دعا مکوي د خپل اولادونو په ضد، او ولا تدعوا دعا مکوي على اموالکم د خپل مالونو په ضد. لا توافقوا داسې مکوي چې موافق شي من الله ساعتا د الله رب العزت نه، یعنی داسې یو ساعت يسأل فيه عطاء چې پاغه کې عطاء وغختل شي، یعنی وغختل شي کنه، فيستجيب لكم نو الله رب العزت بس تاسو دعا قبول کړي. فرمای مخبل مالونو ته خیری کوي، زګه چې کې دې شي تاسو خپل ځانونو یا مالونو بچیانو ته خیری کوي، او هغه وخت داسې وي چې په دې کې دعا قبلېږي نو ستاسو خیری به قبولی شي. اولاد ته خیری کول منع دي. په غوسه یا تکلیف کې د خپل ځان، اولاد او مال په ضد بد دعا کول دا منع دي، ځکه چې کې دې شي الله رب العزت د قبولیت ساعت وي ستاسو بد دعا قبول شي، بیا تاسو خپل پښیمانه شي. مو تاسو کنځلې او بدې ردې ماشومانو ته وایو چې بیا بیمار شي، بیا مونږ خپله ښه به یو. بهرحال باید د خیر دعا وکړو، حتی په سختیو کې هم چې سخته راله چا درته بد ردوي، ماشوم درته خپل ماشوم درته ډېر زړه پړسولو، خو هغه ته یې سم مه وایه، بس صبر وکړه، خو ماشوم دی چې پوهېدی نو تا ته به یې ولې داسې ویل. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، یعنی په سجده کې د دعا حکم. ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی اقرب ما يكون تر ټولو نه نږدې حالت شي العبد د بنده من ربه د خپل رب سره وهو ساجد هغه وخت چې سجده کې وي فاکثرون زیات کړي الدعاء دعا، یعنی بنده د سجدي په حالت کې الله رب العزت ته ډیر نږدې وي، نو په دې حالت کې په کثرت سره دعاګانې کوي، کثرت سره دعاګانې کوي، یعنی سجده د عبادت تر ټولو د هغه حالت چې دی هغه عاجزانه حالت دی. په دې وخت کې زړه او تندې دواړه الله رب العزت په وړاندې ځمکې ته لګېدلې وي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته دا حکم فرمایي چې په سجده کې د دنیا او د آخرت هر څه چې الله رب العزت نه غواړئ، ځکه چې هغه وخت دعا ډیر زر قبلېږي. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه. دام دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دے، دا فرمائی يستجاب لأحدكم قبلیږي لأحدكم تاسو یو د تاسو نه ما لم يعجل تر هغه وخت پورې چې به صبر نشي یقول وي قد دعوت ربي ما خپل رب ته دعا وکړه فلم يستجب لي نو هغه زما دعا قبول نه کړه. نو دا حدیث مونږ ته شیخی سفر راز دکې دعا ضرور قبلېږي، خو الله رب العزت په خپل وخت کې کله چې مونږ وایو ما ډیر دعا وکړه خو نتیجه رانغه، دا بې صبري ده. د دعا قبلېدو کې دغه زمون بې صبري دا رکاوټ ګرځېږي. دعا کول پکار دی، یقین ساتل پکار دی، نو همدا دعا به الله رب العزت قبول کړي ستا دپاره. وفي رواية لمسلم او پر روایت د مسلم شریف کې دا سیدی چې لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. هو في رواية ومسلم پر روایت کې دا سیدی لا يزال همیشه یستجاب قبلیږي للعبد د بنده دپاره ما لم یدع تر هغه وخت پورې چې دعا نه کوي، ما تر هغه وخت پورې لم یدع چې دعا نه کوي، بإثم د ګناه دپاره او قطیعت رحم یا د خپل
خپلوانو تعلق د پرې کولو د پاره من لم یستعجل تر هغه وخت چې عجلت بې صبري نه کوي. نو قیل ویلې شو یا رسول الله اې د الله رسول ما الاستعجال عجلت څه شی دی؟ قال هغه فرمایل یقول چې وید قد دعوت ما دعاؤک وقد دعوت ما دعاؤک فلم ارى خو ما ونه لیدل یستجیب لي چې زما د پاره قبول شي فیستحسر مستړی کیږي نا امید کیږي عند ذلك په دې وخت کې نو يدع الدعاء دعا پریږدي یعنی په دې ځای کې نا امید شي څه شي کې دعا پریږدي. مطلب دا چې انسان تیزی کوي ډیر زر نا امید کیږي دعا چې کم خون وی هغه د لاسه هغه ورکی نو دعا قبليږي خو په دې درې شیتونو باندې چې ګناه نه وي قطع رحمی نه وي او بې صبري نه وي. او دویم دا چې عجلت دا دی چې څو ځله دعا وکړي او بیا ووایي چې هیڅ نه کیږي او دعا پرېږدي او بیا الله رب العزت په همدا اوس قبوله کړي یا به بدله درکړي په آخرت کې به درته اجر درکړي. نو دعا چې دی هغه مه پرېږده بې صبري مه کوه. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن ابي امامه ابو امامه رضي الله عنه روایت دی قيل ویل شو لرسول الله رسول صلى الله عليه وسلم تا اي دعاء كما دعاء دا اسمع چې ډیر اوریدل کیږي یعنی مطلب قبليږي. قال هغه فرمایل جوف الليل الاخر یعنی د شپې پر وروستۍ برخه کې یعنی اخري حصہ کې ودبر او دا رستو الصلوات المكتوبات فرض مانځنه رستو ودبر الصلوات المكتوبه یعنی ګورئ په دې حدیث کې د دعا قبولیت لپاره دوه غوره وختونه هغه بیان شوي دي. جوف الليل الاخر د شپې اخري دریمه برخه یعنی د فجر نه مخکې وخت دی او په دې وخت کې الله رب العزت اسمان دنیا ته هغه راکوزیږي او فرمایي څوک دعا کوي چې قبولای کم. او بل دویم چې دوبر الصلوات المکتوبات پنځه وخت د فرض مانځنه وروسته که غواړي دعا دې زر قبول شي نو دا دوه وختونه مه پرېږده دعا د رب العالمین نه غواړه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم إلى آخر الحديث. وعن عبادة بن الصامت عبادة زید صامت رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی چې ما علی الارض مسلم پس مکه کې داسې هیڅ مسلمان نشتا يدعو الله چې الله ته دعا کوي بدعوت په یو دعا سره الا آتاه الله ایا مگر الله هغه سور کوي او صرف عنه یا تن لري کوي من السوء مثلها یعنی بدی په اندازه مالم یدا تر هغه وخت چې دعا نه کوي به اثم د ګناه د پاره او قطيعه رحم یا د خپلوانو د تعلق د پرې کولو د پاره. فقال رجل یو سړی ویلی اذا نكثر نو بیا مون ډیر دعاګانی کو. قال هغه فرمایل چې الله اکثر الله ډیر زیات دی یعنی الله لا محدود دی. او يدخر له او یا بيد اجر پتوګه چې دی هغه به ورته ذخیره کی یعنی من الاجر مثلها دا هغه دعا په اندازه به اجر وي. یعنی ګورئ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل پس مکه کې داسې هیڅ مسلمان نشتا چې الله رب العزت ته په یو دعا وکي مگر الله رب العزت یا به هغه سور کی یا به دا هغه دعا په اندازه د بده مصیبت نه لري کوي تر هغه وخت چې د ګناه یا د خپلوانو تعلق د پرې کولو دعا نه کوي. نو قوم کې یو سړی ویل بیا مونږ ډیر دعاګانی کوو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله ډیر زیات دی. ګنو ګورئ نو حاکم دا زیاته کړي چې یا به هغه په اندازه اجر ورته ذخیره کی. نو درې فائدې چې په دې حدیث کې دي دعا بکله کې نو الله رب العزت یو لدري کارونو نه کوي یعنی ګورئ آتاه الله ایا هغه څه چې درکې چې غوښتي دي او دویم صرف عنه من السوء داغي په اندازه مصیبت نه لري کوي. دریم يدخر له من الاجر اخرت د بارا اجر ذخیره کوي.
نو مطلب د خبرې دا دی دعا هیڅ کله ضایع کیږي نه مسلمانه مایوس کیږي من امید کیږي د رب العالمین رحمت ډیر وسیع دی وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه يعني رسول ابن عباس رضي الله عنهما روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم كان يقول ويل بي عند الكرب د سخته غم په وخت کې لا اله الا الله لا نشته اله الا الله مگر صرف یو الله دی العظیم لوی دی الحلیم رب العرش العظیم رب السماوات ورب العرش ورب الارض رب العرش الكريم دا دعا چې د کرب په نوم مشهور دعا ده کله چې انسان په غم او تکلیف یا په سختی کې وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دا دعا دا کلمات ویل نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ څه شی وکړو دغه دعاګانې وایو چې کوم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي او دا چې ویلي دي نو موږ تاسو ته پاره ویلي دي موږ تاسو ته تعلیم